په خپله مې په کور کې د وړو درک نه لګي او د پلار یې 100,000 روپۍ د خرچو منله که نه نو دا به دله ورکوي څوک دا به دې پیدا کوي د کوم ځای نه یا به ولوس پردۍ غلاګانې کوي پوه شوې یا به ولو شوکې ډاکې کوي او یا به جیبونه وي بل کار خو د ده نشته پوه شوې نن سبا چې نوکر پیشه لیکي هغه 100,000 روپۍ د پلار نه مني ته خو نسبنې تا ولې منلې لکه دې څنګه چلې ولې راته داسې پاک پاک ګوري ته ما ته ده ووایه که نه پخوا به د مشرانو سره نسوارو ډبې پوه شوې تیاره قشي د نسوارو ډبې در نه جوړ شوي دي عقل لکې راته نشته دا عقل به زه تا ته ښیم نه نو بس ښایه راته که نه نو تا چې د پلار سره 100,000 روپۍ خرچو منله ته چې په وابده کې سپورټنټ دی نه انجینیر نه منیجر د بینک نه ته په څه کې ویم د خدای نېکبختې تا خو مې ورته هسې ووې هسې دې ویم در کوم بدله هسې دې وي دا تا ورته ونه وي چې 3,000 روپۍ میاشت په در کوم نو 3,000 خو ته ما یاده کړه هغې پلار خو دې په 100,000 ښه وکړو دا څه وې نو بس هغې بندوبست ما کړی دی که نه څنګه تا کړی ویم زه تللی وم ستا پلار کړی تللی وم هلته دې څه کول هلته ورغلی وم که نه تخر بابا ته مې وویم څنګه چلې یو پیاله چای به موس ډېر غوښې شوي وي ورغلم خبرې هغه سره څه خبرې وم څه دې ویې بته ورته مې ویم دا څه کار دی یم 100,000 روپۍ مې پلار په نه دي لس پته ورکړې او لس پته ورکړې ته ما ته ده ووایه چې لورم د کور او زوم هم د کوره زما پلار زم په تا غرقه کړی او 10,000 روپۍ میاشت هم ترې وسوړی ولې چل څه دی نو ولې د خدای نېکبختې تا راته نه وایي چې پیل شه ما خو راته ځکه ویم پیل شي چې ته کار روزګار شروع کړې د پلار جیب او د پلار لاس ته ناست وې بس کار روزګار به کوو که نه هغه ما ته ووي واده خو سره وي زما جوړ کړی دی ما خو سره لرې کړې چې پیسې زما نه غواړي پلار دې راته وي اوس به څه کوو څه به کې ولې دا صرف زه په بینک باندې ناست یم چې ته به راځې او 100,000 روپۍ به وړې ما سره څه دي ما له خو دې ګاونډیانو سره رانې چې او سړه روټۍ راولېږلم ویم د کار روزګار غم کوو ښه دی خو مشرانو نه مې اورېدلو وایي د هر کامیاب سړي په شا باندې د ښځې لاس مشوره راله راکړه مشوره زه له درکوم اوس دې د سړیتوب خبره وکړه یخني راله که نه که نه او داسې چل به وکړې چې تا له به زه یې والم یو کولر کولر به درله والمه او کم از کم یاره 5-6 ترې انډې دا به درله یشومه یشېدلې کې اشنغرۍ ته به ځې صحیح ده او د ګرم اواز به کې چې د ګرم اواز کې مرچ پمپې دوړې او مالګه خلک یې ډېر په شوق باندې هغه داسې اواز چې کې ګرمنډې دغه ګرمنډې صحیح ده صحیح ده که نه دغه به شروع کې او د اګو پیسې به بیلې صحیح ده او ستا چې کومه مزدوري که نه هغه به بیلې صحیح ده بس خوښه مې راځه ته لاړ شه ته به د بازار نه کولر راوړې او یو 4 ترې انډې به راوړې صحیح ده صحیح ده اشنغرۍ کې فردوس کې بخیر خو نه صحیح ده دې کې به خرڅې ځه ته دغه ته جوړه مې ستا د خوله د سړو نه را دې د ګرمنډې اواز پې صحیح دی بس دا په چا باندې یاره خرڅ کړه یا دا یادې په ده څوک څه کوي و د خدای مسلمانه دا نه یادوم دا ټانټې یادوم دا موږ والي ټولې خورې ترې وکړي نو څه خو به وکړي له 100 روپۍ خو به راله وکړي دا له هم پکې درکړم دا خو ټیک ته دا خو به زه خرڅ یم خو تېز ریټ څه وي څو ریټ یاره څه ښه پوهېږي دغه شی دی دا خو تللی نشو چې یاره ویې د دې خو د تو کتاب دی زه ماته ووایه یاره په دې ماله خرڅ کړه 10,000 15,000 ته سر خو یې یاره زه خو یم چې 50,000 وکړي 50,000 دا 50,000 نه 10,000 روپۍ هم نه نو څو به وکړي اخري به دله مرچکي خم چې زیات یې نو کې شپږ 20,000 روپونه سیوانه شپږ 20,000 خو ډېرې کمې دي کو 100,000 پورې کولې چانتي بساوه ده دا صحیح ده چې په هر څه به ستا د مخې صحیح ده او که نه خو ګورې ما سره ګوتې مه کوه دا کمیشن ممیشن حرام یو زه به له ټیک درکړم مرچکي خانه شو د پیسو ګیداري کوم ما خبره کړې وزن شته ما بوشا کاکا زه خو چې خبره کوم نو د کاني کتله به کوم او د قانون مطابق به کوم بالکل خبره دې صحیح وکړه خو دا راته ووایه چې ماشاءالله نن سبا دې ښه کاټنه جوړي واسکټ زما خیال چې شوړه موړه ده راغلې ده
شوړه موړه نشته یو تا د پدې ګډه باندې راغلی ما هغه زوی له مې واده کړی دی او د کور نه د پوره مودي خانه جوړه شوې ده دا ولې واده خو خبره چې واده دی که د مور او پلار چې کوم دي دا خبره دي چې دوی له به واده وکړي او چې غرور نه سمېد بدرنګ پرېږده او د کور نه لرکوه د کور نه خو وباسم خو ما ورته ماله به 100 روپۍ میاشت راکوې زه مار خو نیم چې خور یې کړم هغه وایي وروره وایي 300 روپۍ میاشت به در کوم د ښځې وایي و محبوب شاه کاکا ډېر ساده سړی 40 روپۍ میاشت له رقم دی نه وړي 100 ها څلوېښت نه شل یادوي 100 یاد هغه په بل باندې نسوار رالي مالې ګیډۍ نسوار رالي تا له به 100 روپۍ میاشته کوم کله هلک پوره واده نه کړی نو شپېته او 11 روپۍ به یې ماله هره میاشت راکولي او سوداګر یې مې راچلولي او چې دغه ښځه مې راوسته که نه هغه د جهنم هغه څپې وه او خدای راستي چې زما کار ډېر زیات خراب دی کور کې چې کوم دی په جنجال کې خفه کېږه مه دا یوازې ته نه د ټولو دغه حال دی او تا مخکې چې تپوس کړو چې دا د کوم دی نه راوړي دا غوړې ډړې چې به دې خوړې خو کله د یو نه روانه دا نه کړې کله د بل نه کړې دغه خو موږ تپوس نه کوو بیا وروسته جاړو شاکا اوس دې هم دغه کار کوي که نه مخکې چې کوم کوو خبره واره اکو مخکې هلک هم دقه شی او چې اوس واده کوم دقه دی څه بدل شی خو او نه یو کار نه کوئ دواړه پلار او زوی به نوکر کوم راځه ته څوکیداري کوه او هغه له ښه د هر څه چل ورځي ګوټ چاري کولی شي ما سره به کار کوئ ته ما ته وګوره که نه زه بوډا سړی یم زه د څوکیدارۍ یم زه به جومات کې 5 وخته مونځ اودس کوم او دا راته زما دیس وکړه چای دې وګټم و دا خېټه خو چې لرې که نه نو دا خامخا نو خوراک به نه که دا موږ ته ګوري نه مال خال شته جایداد شته په هغې کې زه بانک وخت راپاڅېدلی یم ملچکي خان ستا خو لوی جایداد دی که بانک باندې راپاسي او که د بانک نه پس راپاسي که نه اوس زه چای له وګټم ته خو دا وړه خېټه لرم او یو ډوډۍ خورم د وخته یو او دقه مردکي زوی مې دی دی به یې راوړي او زه به یې خورم نو بس بیا یو کار وکړه ساري راوله او دغه دی کې ګاډۍ پیدل راکاږم او لاندې کومې چې سرمد دې ولاړه کړم ته ګوره چې درکوي پیسې خو نه بس زه ځم او ستا به درې انشاءالله راولم خو نصیحت په ورته کوې او داسې کار دی که نه زما هغه څه بس کار نشته یو هغه هم راته یې ما له فیصله ملچکي خان کوي بس ته به داسې فیصله کوې چې ته ما له هره میاشت 100 روپۍ راکړې ته چې د هغه نه که 10 ډالۍ او که 8 ډالۍ او زما به تا سره 100 روپۍ میاشت ته بېغمه شه مرچکي خان خو قهر دی قیامت دی عذاب دی او زما فیصله به څنګه نه مني لکه د پیداو د پیچوانی نه دی هره خبره کې را دانګ دي د هر دیک سمسې ده دا دی ملچکي خان د دې زوی چې واده دا دې د واده ویلو بس اوس ته زړې قیسې مه راسپړه تازه خبره کوه ته ما ته وګوره زه خو یم ته چې دا کټ کې ناست وي او ژوند دې په دواړو جامو او تا ګوتې کې ځان له روجي واچولې کور ته دې وړلې ما وینا مجمع مې دله ډکه کړله یو دلې لپاره یې عزت کې ورکوه محبوب شاه کاکا دې پرېږده دا خوراک کې مطلب یې زه به رماندې وکړم هغه د واده خو د زوی 10 کاله وي تا ته اوس دا خبره در یاده ولې دلته راځې اوس مونږ راځه چې زه اوجره کې تا باندې به م کې اوس کوم خفه کېږه مه راځئ دا دی تا دې سره خبره کوم خبره وره ما زه دا دې لاړم او زه تا څه بندوبست کوم یې پلان کوم صحیح ورشه ورشه بس راځه ځئ چې ځو ځئ ته راځه چې به قبر د موسیقۍ دا شغل ډېر خراب شوی دی کسان هم نه دي راغلي که نه راځي څونه څښا شوي دي چې دا صفاکیان سلام علیکم وعلیکم السلام څه کوې که ورته کېجونه په منډه راخوشي په منډه به راخوشي ډېر به جاړه به څه کوي شو بهم ډېر نادره کار شوی دی یار څه کار د چا شوي بهم ګوره خبره دا چې ده که نه چې یو خو مې هغه ښځه بدماشه ده که نه هغه یې ووالمه او د پلار مې هم بیل کړم اوس کله په ګیله باندې رالمه خو خبرې هغه هم یو سهولتي ووالمه ما ورته ته بار وځه بیا به پته لګي بې غیرته بې غیرته ښځې مو والي بیا سخره مو والي او ته به داسې ګورې نو څه ته نو کومه یاره مجبوره نه یم ټوپک شته کسان شته لوړ شته چې په کار یې ډایرکټ وایه داسې وې او هلکه دا خبره څه ده بس همدې سره به ښه پوره ځاښه کوو پوه شو که نه بس صحیح ده صحیح ده. زه دې تابعدار یم ښه یاره وه مړه نو ستا په پیسو کې غرض دی د یو سړي هم بغیر د پیسو نه بل کار نشته پلار مې پیسې غواړي ته مله تا له به خیر یو 2 زره چاته پیدا کړم که نه یاره بس خوښه مې ده خوښه مې ده هغه تاړي وې اورېدلې چې پیشو د خدای لپاره مه ګڼې نیسي زه د لغت پټکار کوم سړیه یاره دا خبره څنګه ایرکه ته خو د ما هغه خوری پېژنې که نه ولې کاري بوډه ما ولې نه ولې نه هغه څه ډوپو کې دي سړیه ټوکې خو دي هغه ډېر سخت خلم دی هغه باندې به یو 2 زره روپۍ درته راچپه کړو که نه بس تا له بهتر کوم بس ما لکه ټیک که سړیه نو نور به ګورو نور د خلک په شک ولګي او که نه خو دا راته ووایه چاته چې مې نه راپخ کړي بسه ولې بس ته
ઝાડું નક્કી કોને જાશું તેમ ખાનું મારું છે પેલા છેતા તો કરો da ce ba biya ce ya ba da shi maza zanu sa wata સહી ગસા dafa maka da fada thank you da thank you bai ciya mun fasiyo au ta fasi